اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ته کله د هغه چا حال ته ځیر شوی چې هغه خپل نفسي خواهش خپل خدای ګرځولی وي؟ آیا ته پر سمه لاره باندې داسې چا د راړولو مسؤلیت په غاړه اخیستی شي؟ آیا ته انګیرې چې له دوی نه زیاتره کسان اوري او پوهیږي؟ دوی خو د څارویو په شان دي بلکې له هغو نه هم هاخوا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. ته نه ګورې چې ستا رب په څه ډول سیوری خوروي؟ که هغه غوښتي وای نو هغه به دایمي ساکن سوری ګرځولی و. موږ لمر د هغه د وجود دلیل ګرځو. بیا چې لمر هر څومره پورته کیږي موږ د هغه سیوری کرار خپل لوري ته راغونډوو. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. او هغه د همغه الله ذات دی چې شپه یې ستاسې لپاره جامه او خوب یې د آرامۍ سبب او ورځ یې د ژوندي پاڅېدو وخت یعنی د ژوند د فعالیت وسیله وګرځوله. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. او هماغه ذات دی چې د خپل رحمت په مخکې بادونه د زیری په توګه لیږي بیا له اسمانه پاکې اوبه نازلوي تر څو چې د هغو په وسیله یوه مړه ځمکه ژوندی کړي او له خپل مخلوق نه زیاتره څاروي او انسانان خړوبه کړي. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. دغه کارنامه مونږ بیا دوی ته ورښیو تر څو چې دوی یو څه درس واخلي خو زیاتره خلک د کفر او ناشکرۍ څخه پرته د کوم بل چارچلن له غوره کولو څخه انکار کوي. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. که زمون خوښه وای نو په هر کلی کې به مو یو نذیر یعنی پیغمبر را پاڅولی. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. نو ای پیغمبره د کافرانو خبره هیڅکله مه منه او دا قرآن در سره واخله له هغو سره ستر یعنی هر اړخیزه جهاد وکړه. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. او دا همغه ذات دی چې دوه سمندرونه یې سره یو ځای کړي دي یو خوږ او خوندور بل تریخ او تریو او د دواړو په منځ کې یو پرده حایله ده یو خنډ دی چې هغه یې له ګډېدلو نه ساتلی منع کړی دی. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. او هماغه ذات دی چې له اوبو نه یو بشر پیدا کړ بیا یې له هغه نه د نسب او خویشاوندۍ دوه بېلابېلې لړۍ وغځولې. ستا پروردګار د ستر قدرت څښتن دی. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. له دغه خدای پرته خلک د هغو بندګي کوي چې نه دوی ته ګټه رسولی شي نه زیان او د دې له پاسه نور دا چې کافر د خپل رب پر خلاف د هر سرکش ملاتړ ګرځېدلی دی.
وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا اے محمد تو خو مونږ یوازې یو زیری ورکوونکی او ویرونکی لیږلی. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. دوی ته ووایه چې زه په دې وظیفه باندې له تاسې نه څه اجرت نه غواړم. زما اجرت صرف دا دی چې د چا چې زړه وغواړي هغه د خپل رب لاره غوره کړي. وتوکل